که د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي وطن ته راشه مسافر اشنا دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه دا پسرلي ستا نه په څه ښکلي دي سلامونه نیکی خیله و احترامات پروګرام زاړه یادونه ستاسو ملګری امجد ارماني یم راغلی اوسه دریاب ته ماحول جوړ دی ملګري ناست دي طبل نواز استاد هم دی او هارمونیم باندې استاد ناست دی استاد په خپل پروګرام کې داخل کړی وعلیکم السلام صاحب تاسو خیر نامه مو څه ده ندیم جی ندیم استاد د کوم ځای پیښور خصوصون کې اموزدل تجار ساده کې ما 400 کې پاتې کېږي د پن سره څومره وخت شو یاره پن سره زموږ ډیر وخت شو د وړکوالو نه کوم نو څه پکې داسې ستاسو په خاندان کې یاد لري څوک شته او جشتا جلال سرخدي زموږ ترو د فلم موسیقار چې کوم غټ صحیح ها زموږ ترو او خو په شوق هغه د فن کړي دي او ټي وي کې ریډیو کې فلم کې لکه دا غنه دا فن ایجاد شوی دی او مونږ هم دا ورېرونه یو خو په شوق کې کوو مونږ د مینوال مونږ له صدریاب ته راځي خې خوشاله وو د صدر صاحب جان محمد یو کې کتاب راغلی دی هغې غانې مونږ صاحب یو څو کړي دي او د میلمنو وام چې څه دلته راځي خې خوشاله کړي وو مونږ هم خو خوشاله کړي دي او خې خوښ کړي دي د شپې پروګرامونو له ځای ودونه له او جی او دا صدریاب دا ناستې واغه ناستې ته څنګه لګي یاره بس د دې چې دا ماحول خو په مونږ ډېر ښه لګي ولې چې یو غم غلط شي او یو د میلمانه د لرې لرې وطنونو نه راشي ها خوشحاله کو بس ښه په خوشحالۍ بیا را صدریاب ځي که یو واده له لاړ شو نو لا پکې مړ وشي لا پکې جګړه وشي نو پروګرام پاتې شي ورسېدې مازدیګری دې څه به راته وایې مازدیګری دې تاسو ته به یو ښه غزل وکړو ښه ګانه به ورته وکړو ارشاد جي د صدریاب د ګودر غاړه د صدریاب د ګودر غاړه اورلې د مې د خندا ډکه ولاړه د صدریاب د ګودر غاړه حیران ولاړو د ښایستو کډه تلاړه د صدریاب د ګودر غاړه شنو